خوستي سوداګر وايي د نورو کلونو په پرتله د زڼغوځیو حاصلات ډیر شوي او کیفیت هم ښه شوی، خو د هوايي پروازونو د کمښت له کبله دوی نشي کولی په لږ وخت کې چین ته صادر کړي. هغوی زیاتوي زڼغوځي معتدلې هوا ته اړتیا لري او که ژر بهر ته صادر نشي نو کیفیت یې زیانمنېږي. سوداګر وویل په اوس وخت کې د افغانستان د زڼغوځیو تر ټولو ستر مصرفونکی هیواد چین دی، خو یوه وړه برخه یې دوبۍ او هند ته هم صادریږي. او دا غوښتنه لرو اروپایي ملکونه او عربي ملکونه دغه ساعت ته په نامه د امضا کې د دولت د لارې نه د شرکتي شخصي شرکتونو لارې نه دولت د دوو ملکونو هر ملکونه اروپایي ملکونه دغه ساعت تړونونه وکړي لاسلیکونه وکړي او دا مشکل موږ ته حل کړي. نو دا موږ تقاضا مو د غوښتنه د زڼغوځیو سوداګر کلیوي خوا سږنیو حاصلاتو ته خوښ دي، خو بل لوري ته ورځ تر بلې د زڼغوځیو د بیو ښکته کېدو ته په اندېښنه کې دي. پرسا کل مولم کام و ساگ مولم اضافه شوی دی که دا شي دغه نه به کل ته نرم اضافه شي دا مول به نرم اضافه شي پرسا کل ریټینه ډېر صحیح وي ساګ ریټینه بیا ډېر کمزیري دي هوار زه 1,50,000 روپۍ خرڅېدی چې 1,50,000 ته نن ریټ شوی دی. د افغانستان 9 ولایتونه له هغې جملې په پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، د کابل په سروبي او د لوګر په عزرې ولسوالۍ کې د زڼغوځیو لږ یا ډېر حاصلات کیږي، خو د افغانستان په کچه د سوداګرۍ اصلي مارکیټ خوست کې دی. چارواکي وایي یوازې په خوست او پکتیا ولایتونو کې خواوشا 40,000 کسان د زڼغوځیو په کاروبار او راټولولو بوخت دي.